په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر وایي امریکا له افغانستان سره خیانت کړی. په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر هوګو لورنس ویلي دي چې امریکا له افغانستان سره په خپله کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او له دغه هیواد او افغانانو سره خیانت کړی چې دا یو نه بخښونکی جنایت دی. لورنس زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه د ټرمپ بې پروا پریکړې او د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن لوري د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ماموریت ته دوام د دې لامل شو چې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت را پریوزي او دغه هیواد له یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي. په ورته مهال دغه امریکایي ډیپلوماټ په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو له منځه تلل د خواشینۍ وړ بللي او پرې د امریکا پر مشرانو راچولې. له دې وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي و چې له افغانستان څخه د امریکا وتل د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې پاڼه و چې مسؤل اوسنی ولسمشر جو بایدن دی. دغه امریکایي پخوانی ډیپلوماټ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو وتلو سره هم مهاله دغه هیواد له یو نامعلومه برخلیک سره مخ دی.